د شاعرانو مجلس. یعنی ولس خوشحاله دی، داسې طبیعت یې څنګه دی؟ بس بالکل پکې خوشحاله دي. د ولسي شاعرانو ځانګړې خپرونه. له ولسي شاعرانو سره په کلیوالي دیرو حجرو کې شاعرانه بنډار او د ژوند خاطرې. تا ته پته ده د ځان سپیناوی نه کوم، پتا نه یم بدګمانه، زړه دې نه دی بې صفته بدې خلک صفت کاندي، که صفت غواړي د مور دعا کې شته دی. دا هغه طالب ده چې سنګر ته به پشپ ورکلو، ستا په مشوره ورکلو، ستا په مشوره ورکلو. د شاعرانو مجلس هره پنجشنبه ماښام 7:30 دقیقې او بیا ځلې جمعه ماسپښین 2:30 دقیقې. وګورئ په کوم نظر چې ځان ته ګورئ بل ته هم وګورئ، داسې ونه شي ځان ته زیات او بل ته کم وګورئ. غم د غمجنو سره ګالي د غم په ټغر، که نن یو په بل دی سبا ورځ به دغه غم وګورئ. لارې ته ګورئ چې میږی درنه ازار نشي، دا ترحم دی په احتیاط هر یو قدم وګورئ. له خدایه هغه سترګې غواړئ چې حیا وي پکې، چې د حیا په موقع رالی هلته خم وګورئ. ګرانو خوږو اورېدونکو، سټډیو ته ښکلي ځوانان راغلي دي چې تاسو ته ښکلي شعرونه ووایي، هم په ترنم او هم د شعر په ژبه. زموږ اول شاعر مطیع الله جان سمیل دی، دی ځوان دی، د خوږیاڼو دی، د ننګرهار د ولایت د خوږیاڼو د ولسوالۍ څخه دی. د سره به ستړي مه شي وکړو چې مطیع الله جان سمیل صاحب ستړی مه شي. نړۍ مننه کوم مومن صاحب له تاسو نه او ستاسو له قدرمنې ادارې څخه قیمتي وخت مو خپل موږ ته راکړ، تاسو څخه یوه نړۍ مننه. سمیل صاحب الله پاک دې راته روغ لره. خبره دا راته وکړه څنګه دې د شعر و شاعرۍ سره علاقه پیدا شوه؟ نړۍ مننه کوم مومن صاحب، بس د شعر و شاعرۍ سره مې د ماشومتوب څخه شوق و او ځینې داسې ملګري وو چې هغو به شعر و شاعري کوله، رسنۍ به مې تعقیبولې او د هغو شعرونه کومه شعري خپرونه به چې وه هغه به مې تعقیبول، اورېده به مې، ما ورسره ډېر زیات شوق لرلو. نو همدغه علت و چې ما خپله هم شاعرۍ ته مخه کړله او لږ ډېر شعر لیک. ډېره مننه. سمیل صاحب یو شعر به ستا د شعرو څخه یو ښکلی شعر چې اورېدونکو ته ووایه. مننه کوم مومن صاحب، په سر کې اول 3 بیتونه وایم، بیا ورته غزل وایم. بیتونه دي چې یو څه در باندې اورمه، یو څه را باندې واوره، یو څه در باندې اورمه، یو څه را باندې واوره، راغلی یم جانانه لږ خواږه را باندې واوره. بېشک دروغو کیسې مه کوه د خولې نه دې قربان شم، دروغو کیسې مه کوه د خولې نه دې قربان شم، صحیح راته لګیا شه لږ څه ښه را باندې واوره. مننه کوم. زه به هم دا توده ډوډۍ تر هغې پورې خورمه، زه به هم دا توده ډوډۍ تر هغې پورې خورمه، او ته هم څو ټپې له تناره را باندې واوره. غزل دی مومن صاحب چې ښایستونه به شي ډېر په دې دنیا کې، خو پیدا مې نه کړه ستا ښکلا په چا کې. زه خو یو شرط لرم یاره، زه خو یو شرط لرم یاره، که دا مینه محبت راته معنا کې. او ربه څه کېږي دا ستا لویه خدایۍ کې، ربه څه کېږي دا ستا لویه خدایۍ کې، صرف هغه که په دې دنیا زما کې د ځوانۍ تجربه کمه د صمیمه، د ځوانۍ تجربه کمه د صمیمه، لیوني بنو ته څنګه را په خلا کې، لیوني بنو ته څنګه را په خلا کې. ډېر ښه پیغام یې درلودی. سمیل صاحب دا خبر دا راته وکړه چې په څه کار مصروفه یې؟ مننه کوم مومن صاحب، دم ګړۍ خو پوهنتون کې یم، د اقتصاد رشته ده او په زده کړو بوخت یم. په دغه زده کړه کې دې هم د خپل شعر و شاعرۍ ته داسې ملا تړل یې ولو، یعنې کتابچه او قلم و دا خو لرې د شاعري څو کتابچه کې چې ځان سره خو کتاب خو دې نه دی چاپ کړی، خو بیا هم شعرونه یې ویلي دي، کتابچه یې لرې ته خپله؟ او بالکل زیاته. یعنې څو شعرونه به دې ویلي؟ یاره تر اوسه پورې مومن صاحب داسې 1.5 شعرو پورې مې لیکلي دي. اوس د دا ښکلو شعرو څه یو بل ښکلی شعر مننه کوم، چې ښه پیغام پکښې موجود وي ولس ته؟ مننه کوم مومن صاحب چې صرف هغه کلیواله مې په نوم کا، صرف هغه کلیواله مې په نوم کا، خدای نه لرمه نوره څه غوښتنه چې زما
د یارانې تپوس دې وکړه چې زما د یارانې تپوس دې وکړه یاره تا نه هم نړۍ نړۍ مننه او د ښایست در باندې ختمه د قسم دی خدای درکړې ده عجیبه غوندې ونه الله پاک دې راته روغ لره ښه سمیم صاحب یو بله خبره هم در راته وکړه چې په شخصي کار خو نه یم مصروف ده شخصي کار کم په وطن کې اوسېږي که دم ګډې خو مومند صاحب په ښار کې اوسېږم او همدلته صرف لکه زده کړو باندې بوخت یم شخصي څه کاروبار نه لرم څنګه دي ځوانان په کلي کې ځوانان څنګه دي ځوانانو دپاره یو ټولنه لرئ که نه لرئ او مومند صاحب لکه مونږ خپله خوږیاڼو کې د سپین غر ادبي بهیر په نامه باندې یو بهیر لرو چې د جمعې په ورځ یا داسې یو ورځ بیا ټاکو سره ټول راټولیږو او شعرونه هم پکې ویل کېږي هلته په یو موضوع باندې بحث هم کېږي او پرمختګونو دپاره ډېر څه روان دی ډېره مننه سمیر صاحب اوس به راسو بیا به خبرې سره کولو اوس به نصیر احمد ته ورسو نصیر احمد هم سیلاب صاحب هم د خوږیاڼو دی دی ځوان دی خو دی شاعر نه دی د شاعرانو سره ډېره مینه لري نو اوس به پوښتنه ځینې وکړو کم شاعرانو سره ستا مینه درلودل او کم شاعرانو کتابونه دې مطالعه کړي دي بسم الله الرحمن الرحیم په لومړي قدم کې د ننګرهار ملي راډیو بیا د شاعرانو د مجلس ادبي خپرونې ټولو مینوالو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم په دې هیله مومند صاحب چې تاسو هم خوشحاله اوسئ راځم مومند صاحب دا چې خپله ته یادوري وکړه زموږ شاعرانو ملګرو سره ناسته پاسته لرم سیلاب صاحب خبره داره ټول ما مخکې به یو خبره درته وکړه باندې د چا کتابونه دي ډېر مطالعه کړي د شعر و شاعري د چا ښه شعرونه دي چې تا مطالعه کړي زه خو مومند صاحب شعري ټولګې زه ګورم خپله که فکر هم کړي ځینې رسنۍ په ننګرهار کې وجود لري دغه تاسو په څېر باندې شاعرانو مجلس خپرونې شاعرانې یکهزاري نو په دغه خاطر باندې زموږ نوي ځوانان ملګري هغه هم شاعرۍ ته مخه کړې ده نو هغه هم داسې یو څه صادروي چې هغې کې د وطن یو څه پراته وي نو په دغه خاطر باندې موږ زیات کوزي پښتونخوا شاعرانو سره مو ارتباط لرو هغه هم تعقیبوو دلته زموږ وطن کې خپل هم داسې شاعران شته دی چې هغو شعرونه موږ د خوښۍ وړ وګرځي او موږ یې ویو ډېره مننه سلام صاحب نو که داسې به یو ښه شعر په ترنم راته ووایه ترنم ته راشم دا چې د کلمم زیاته ور سره راځم شعر څه داسې دی چې کریمي صاحب شعر دی خدایا ورکی ګیله سینې وته دی زړه مې زما له ارادې وته دی خدایا ورکی ګیله سینې وته دی زړه مې زما له ارادې وته دی زړه مې زما له ارادې وته دی چاو پخته چې کاری مې څنګه دی چاو پخته چې کاری مې څنګه دی ویلې ورکې کلخې وته دی زړه مې زما له ارادې وته دی ویلې ورکې کلخې وته دی زړه مې زما له ارادې وته دی خدایا ورکې ګیله سینې وته دی زړه مې زما له ارادې وته دی زړه مې زما له ارادې وته دی ډېره زیاته مننه ډېره مننه جناب صاحب الله پاک دې راته روغ لره په ځوانۍ د برکت سره ښکلی اواز و ډېره مننه ژوند دې غواړم ډېره مننه ښه اوس به یو سمیم صاحب ته ورسو سمیم صاحب د شعرونو خو دې ډېر ویلی دي یو بل ښکلی شعر که اورېدونکو ته ووایاست بیا هم مننه کوم مومند صاحب یو بیت البته چې ټول غزل یو ملګري ته هم ډالۍ کوم چې عبیدالرحمن عزیزي صاحب دی او غزل په دې ډول دی مومند صاحب چې مو د دې انډیوالي ده بې مزې انډیوالي ده بې له تا نه چې تېرېږي بې پیدې انډیوالي ده جب چې تش شي بیا ته نه یې د پیسې انډیوالي ده سیلاب صاحب جب چې تش شي بیا ته نه یې د پیسې انډیوالي ده غم او ورځ هم راسره یې که د شپې انډیوالي ده مننه ژوندی اوسئ ښه سیلاب صاحب یو بل ښکلی شعر شعر ته خو راځم هغې نه مخکې یو دوه بیته درته وایم وایي که ډېر وي نو راکم که نیمې ستا نیمې زما سمیم صاحب که ډېر وي نو راکم که نیمې ستا نیمې زما تقسیم دې د زړه غم که نیمې ستا نیمې زما مومند صاحب چې ستا زړه له ما صبر شي زما زړه له تا صبر مومند صاحب چې ستا زړه له ما صبر شي زما زړه له تا صبر اوبه په ملا دم که نیمې ستا نیمې زما
راځم شعر درته وایم. د کوزي پښتونخوا شاعر ښاغلی ابازاده دانش صاحب یو ښکلی شعر را سره دی، دا درته وایم. دغه غم په ما سوا دی، دغه غم را سره یوسه. مومن صاحب کوم غم؟ دغه غم په ما سوا دی، دغه غم را سره یوسه. خیر دی ډېر ماته په سر کتله کم را سره یوسه. او راشه دې پولې ته کښېنه دا واښه ته په روټي که. مومن صاحب راشه دې پولې ته کښېنه دا واښه ته په روټي که. دغه پڼ ماته په شا که، دا شړشم را سره یوسه. سمیم صاحب د منبر د پاسه ناستې او سپینې خورې ستایي. د منبر د پاسه ناستې د منبر د پاسه ناستې او سپینې خورې ستایي. راشه خلک ژوندون اوسه لږ مرهم را سره یوسه. مومن صاحب دا د هجر تورې شپې به د وصال سپوږمۍ رڼا کړي. دا د هجر تورې شپې به د وصال سپوږمۍ رڼا کړي. خو ته لاس په لاس کې راکړه یو قدم را سره یوسه. سمیم صاحب ګرانه تور او تهمت سوي د ستم اندازه څه ده؟ مومن صاحب ګرانه تور او تهمت سوي د ستم اندازه څه ده؟ راشه یو تهمت مې واخله یو ستم را سره یوسه. او ای د جهل په تیارو کې د روښان فکر خاونده. ای د جهل په تیارو کې مومن صاحب ای د جهل په تیارو کې د روښان فکر خاونده. راشه ګران دانش راشه دا تورتم را سره یوسه. په دې هیله مومن صاحب چې ډېر ښه پیغام یې درلود. الله پاک دې راته روغ لره. ښه سیلاب صاحب ترنم راته کې که د شعر په ژبه بل وایه راته. مومن صاحب دا چې تا غوښتنې زیاتې دي، مینهوال غوښتنې زیاتې دي. مومن صاحب دا چې ما دغه کمپوز باندې څه ناسې کار هم کړی و، شاید تکراري مو، خو خیر بل ترنم نه لرم. راځم دیپلومي برخې ته شعرونه به درته وایم. هغې نه راځم مخکې یو څو بیته درته وایم. تر څو به د ژوندون د ستونزو ځان ساتمه پیره. مومن صاحب څنګه؟ تر څو به د ژوندون د ستونزو ځان ساتمه پیره. تر څو به له دې خلکو نه ګریوان ساتمه پیره. تر څو به په لستوړي کې ماران ساتمه پیره. تر څو به د انسان نه دا حیوان ساتمه پیره. مومن صاحب تر څو به په لستوړي کې ماران ساتمه پیره. تر څو به د انسان نه دا حیوان ساتمه پیره. تر څو به په ښکاریانو کې مارغان ساتمه پیره. تر څو به په سینه کې دا ګمان ساتمه پیره. مومن صاحب تر څو به په تاهونو کې قرآن ساتمه پیره. تر څو لکه مجنون به د لیلا په انتظار یم. تر څو لکه مجنون به د لیلا په انتظار یم. تر څو به زه دا خوشې بیابان ساتمه پیره. او تر څو به په جنت کې زه د حورو منځ کې ناست یم. مومن صاحب تر څو به په جنت کې زه د حورو منځ کې ناست یم. تر څو به مې په خوا کې دا غلمان ساتمه پیره. او تر څو به د مرید یم تر څو به مې ته پیري. مومن صاحب تر څو به د مرید یم تر څو به مې ته پیري. تر څو به زه دا ستا په رنګ پیران ساتمه پیره. او سفر د ژوندانه مې چې روان ساتمه پیره. مومن صاحب سفر د ژوندانه مې چې روان ساتمه پیره. یو څوک خو به بیا خامخا جانان ساتمه پیره. او زما په دروازو کې سرټیټي ته حاجت نشته. مومن صاحب زما په دروازو کې سرټیټي ته حاجت نشته. زه دنګې دروازې ساتم او خان ساتمه پیره. او دا نه چې هغه لاړه ټولې نښې تالا شوې. سمیم صاحب دا نه چې هغه لاړه ټولې نښې تالا شوې. اوس هم د هغې نښې هغه شان ساتمه پیره. او ته څه وایې چې دا سړی د کلي نه بهر که؟ ته څه وایې؟ ته څه وایې چې دا سړی د کلي نه بهر که؟ په دخو زه د خپل زړګیا ودان ساتمه پیره. ګلاب ساتم ریدیا ساتم ریحان ساتمه پیره. ګلاب ساتم ریدیا ساتم ریحان ساتمه پیره. دانش یم په لاسو کې ګلان ساتمه پیره. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه. الله پاک دې راته روغ لره. ډېره مننه. ښه سمي صاحب وخت هم کم دی. یو بل ښکلی شعر په خپل طبیعت باندې. مننه کوم مومن صاحب. چې اورېدونکي ځینې خوند واخلي. مننه کوم مومن صاحب چې ما ته مو بیا وخت راکړ. زه یې ښکلا ته فکر وړی یم. زه یې ښکلا ته فکر وړی یم. زه مې لیلا ته فکر وړی یم. او بغیر له تا نه څنګه نه ودرېږي. سیلا صاحب بغیر له تا نه څنګه نه ودرېږي. زه خپلې ساته فکر وړی یم. صمیمه نیمه لار کې پرېښی یم. صمیمه نیمه لار کې پرېښی یم. زه مې اشنا ته فکر وړی یم. مننه کوم مومن صاحب. ډېره مننه سمي صاحب. ډېره مننه. ښه سیلاب صاحب یو دوه درې ښه بیته ووایه. مومن صاحب دا چې دی دغه شعر مې چې دی لږ په مینه باندې راڅرخي. مومن صاحب راځم شعر درته وایم چې یو وخت چې له سره تېر په تا وم. مینه خو د هر څه سره د وطن سره مینه ده. د الله پاک د بندګانو سره مینه ده. د انسانانو سره مینه ده. د هر څه سره مینه ده. نو بلې
نو راځم شعر څه داسې دی چې یو وخت چې له سره تیر په تا وم خو اوس نه یم، یو وخت چې له سره تیر په تا وم خو اوس نه یم، یو وخت چې به مړ ستا په خندا وم خو اوس نه یم. ولې او یو وخت لیوانی رانه جوړ کړی و ستا مینې مومند صاحب، یو وخت لیوانی رانه جوړ کړی و ستا مینې، یو وخت چې به ځان سره لګیا وم خو اوس نه یم. او یو وخت چې زما د حسن وارو لکه ستا اوس، یو وخت چې زما د حسن وارو لکه ستا اوس، یو وخت چې زما د حسن وارو لکه ستا اوس، یو وخت چې اشنا خوښ د هر چا وم خو اوس نه یم. او رښتیا چې وي په زور دې د خپل زړه نه راګزار کړم صمیم صاحب، رښتیا چې وي په زور دې د خپل زړه نه راګزار کړم، اول د بل سړي نه وم مستا وم خو اوس نه یم. او اول مې در پام نه و چې در پام مې شو نو درومي صمیم صاحب، اول مې در پام نه و چې در پام مې شو نو درومي، اول کې د پتک باندې رضا وم خو اوس نه یم. او دا خوب هم په مثال د شګو بندې فکرمنده مومند صاحب، دا خوب هم په مثال د شګو بندې فکرمنده، په خوب کې د تمام جهان بادشاه وم خو اوس نه یم. یو وخت چې له سره تیر پتا وم خو اوس نه یم، یو وخت چې به مړ ستا په خندا وم خو اوس نه یم. ډېره زیاته مننه. ډېره مننه چې الله صاحب، ډېره مننه. الله پاک دې راته روغ لره سمیم صاحب، الله پاک دې راته روغ جوړ لره. په اخر کې سمیم صاحب یو بیت راته ووایه، نور به خدای پاماني واخلو. یو بیت دا چې ښکلی بیت. یو بیت درته وایم چې مومند صاحب چې څومره تنخوا یم خو نشم ویلی، له تا جدا یم خو نشم ویلی، اوس بدرنګ کړی یم ستا غمونو، اوس بدرنګ کړی یم ستا غمونو، په زړه پاچا یم خو نشم ویلی، ملک د پښتو دی که نه و نادانه صمیم ستا یم. ډېره مننه صمیم صاحب. سلام صاحب دواړه ښکلي ځوانان دي، د خوږیاڼو د ولسوالۍ دي، دوی هم ښکلي کتابونه لوستلي دي، مطالعه هم کړې ده. الله پاک دې راته روغ جوړ لره. بیا به د خیر چې دوه بارې بیا خپرونې سره برابرېږو، ښکلي شعرونه به د ځانو سره راوړي چې ښه پیغامونه پکښې د وطن خبره پکښې پوه شولې. الله پاک به راته روغ کله چې خوږیاڼو ته ولاړاست د ننګرهار د ملي راډیو سلامونه به ځوانانو سپین ته زموږ د خوا ووایاست. ډېره مننه صمیم صاحب او سیلاب صاحب، ډېره مننه. الله پاک مو راته روغ جوړ لره. زموږ د خدای په امان.